باندې نه کېږي چې کومې وعدې موږ ته راکوي. په دې وعدو باندې هیڅ نه کېږي. که عملي قدم وانخلي او عملي بریدونو ته دوام ورنکړي، ډېر زر به درته چې بغلان یو پلخمری درته ونیول نو د کندوز خیر هم نشته، د تخار هم نشته، او د نور شمالي ولایتونو هم نشته. دغه اوس په 1 کیلومترۍ 2 کیلومترۍ کې دومره شدید جنگ روان ده، دومره شدید جنگ چې درته ویلی نه شمه. راځئ د دغې لپاره غږ اوچت کړو، دغه خلک وژغورو. دغه خلک د موږ غږ ته ضرورت لري، اړتیا لري، او دغه غږ موږ سره بدرګه کوي. قومندان اصیل 3-4 ورځې کېږي چې هلته محاصره ده، او وایي چې زه وایي تسلیم شم، زه سقوط ورکړم، نو وایي د ما غیرت به کومې خواته لاړ شي. یو عام سرباز، یو عام سرتیری په دومره جرأت او په دومره غیرت باندې خبرې کوي، خو بیا هغه مشران د دوی په سر باندې سوداګانې کوي. ګوره دا هغه خبرې دي. موږ د حکومت ملاتړي، موږ د حکومت لپاره ډېره قرباني دلته ورکړې ده، د ما ملګرو ورکړې ده. موږ تللي یو، موږ په ژنیوا کې، په بلجیم کې د ناټو دفتر مخکې موږ خپل غږ د دې نظام په ملاتړ باندې اوچت کړی ده. خو باید نظام هم موږ ته فکر وکړي، د موږ ولسونو ته، د موږ سرتیرو ته فکر وکړي. هغه هم پښتانه دي، هغه هم افغانان دي، هغه هم مسلمانان دي. که داسې شدید جنگ روان وي او هلته ټوټل قومندان امنیې سره 500-600 کسان نه دي، هغه هم په وسلو باندې سنبال نه دي، کومک ورته نه رسیږي، ټول پې هلته سټ کړي، بیا وزیران نور لاړ شي کیمرې ځان ته ونیسي چې موږ دا وکړل. ګوره د ولس په سترګو کې ایرې او یا خاورې مه ورشیندئ. دا ډېر د افسوس ځای دی. هغه حکومت او طالب به پرېږدو، هغوی به جنګېږي، خو دغه ولس ته باید تاسو ځواب ورکړئ. دا ولس مسافر دي، 5-6 ورځې کېږي چې هلته بند دي. هغه دومره غریب خلک دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري، په هوټلو کې ورسره خرچې نشته، په عامو سړکو باندې پراته دي، دوړې دي، مریضان بسي. له بغیر جنگ نه به انسانانو ته زیان ورسیږي، مریضان کېږي، دوړې دي، زکام بسي، خېټې به یې خرابې سي، تبې به یې سي. نو دې د حل لاره باید ولس ته حکومت وښیي، ځکه چې موږ خو ټول غږ په حکومت باندې ده. که موږ حکومت باندې غږ ونه کړو نو دا خو بیا ډېر د افسوس ځای ده. نو دغه ټولې خبرې د ملګرو ډېر شدید، ډېر سخت، ډېر مضبوط جنگ روان ده. که چېرته په دې نن شپه کې حکومت اقدامات ونه کړي، دا خبرې ټولې تاسو یاد ولرئ چې سبا به په زرهاو جسدونه په ملکي شفاخانې په لخمري کې ووینئ. او ځکه دا خبرې چې موږ کوو، موږ خبر یو ته، موږ هر یو سره اړیکه نیولې ده. ما ته ژورنالیست نن وایي چې ته ما ته د ولسمشر نمبر راکړه، هغه دومره احساساتي او دومره زړه درد کړی وای، ته ما ته د ولسمشر نمبر راکړه چې زه ټلیفون ورته وکړم. نو چې یو خبریال دومره احساساتي وي چې هغه د جنگ په ډګر کې اول خبر هغه جوړوي، هغه دغه وینه، هغه درد یې لیدلی ده، نو دومره احساساتي وي چې ته ماته د ولسمشر نمبر راکړه چې زه خبرې ورسره شریکې کړم. هېڅ کومک وایي نه رارسېږي، هېڅ مرسته نه کېږي. ولس ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده. نو ملګرو دغه غږ یې پر موږ باندې حق و، دغه غږ د موږ سالم غږ ده. په هغه طرف هم غږ کوو، په دې طرف هم غږ کوو. که چېرته تاسو جنګ جګړو ته دوام ورکوئ، داسې صحیح ځي ته وځئ، یو بل سره یې معلومه کړئ، خو ولس ته زیان مه رسوئ، خلکو ته زیان مه رسوئ، او خصوصا د حکومت دې خبرې ته جدي فکر وکړي. ځکه چې بیا ښار ونیسي، ښار کې ښه مورچلې درته ونیسي، بیا تاسو تیاری جګې کوئ، بیا بمباریانې شروع کوي. ولې دا اوس اقدامات نه کوئ؟ ولې دا اوس یې مخه نه نیسئ؟ چې اوس 10 ګولۍ خاورې کېږي، بیا 10 خاورې کوئ، نو هغې نه دا 10 اوس خاورې کوي، دوی مخه ونیسئ. نو دا ټولې خبرې دي ملګرو. بس دغه غږ تاسو هم را سره بدرګه کړئ، د خلکو سره کومک وکړئ، مرسته وکړئ، حکومت دې ته تشویق کړئ چې لاړ شي، عملیات وکړي، اقدامات وکړي، کم کومکي کسان چې لېږلي دي هغوی ته امر وکړي. نو دا خبرې وې چې ما در سره شریکې کړې. اوس غم شریک ورور ته راغلم، هغه هم راته ویلي چې راځئ یو ویډیو به وکړو، یو غږ به اوچت کړو، ځکه چې د ولس پر موږ باندې حق ده. سبا څوک موږ ته ګوته ونه نیسي، سبا دا راته ونه وایي چې تاسو هره ورځ لګیا یې او د حکومت او نور او نور او نور، بیا خو نیوکې تاسو ډېرې زیاتې دي. خو نن تاسو ټول ویدئ. 3 ورځې کېږي چې زه پوسټونه کوم، 3 ورځې کېږي زه فریادونه کوم. خو څوک راجګېږي د قومونو په منځ کې پوسټونه او خبرې کوي، څوک راجګېږي دا ده او هغه ده. دا خبرې پرېږدئ، دا په زول خبرې دي. که چېرته په تاسو باندې سربازان ګران وي، که چېرته په تاسو باندې سرتېرې ګران وي، نن یې غږ اوچت کړئ. پرون مې غټو خلکو ته چې ځان ته مدني فعالان وایي او ځان ته قوي مبارزین وایي، پوسټونه مې ورولېږل،
چغه مې ورته وکړې، فریادونه مې ورته وکړل چې راسئ دغو خلکو غږ اوچت کړئ. دغه تنکي سربازان، د ښکلي سربازان، د مسلمانان سربازان چې په اول خط کې جنګېږي تر اوسه پورې د بریدو لاندې دي، 4-5 ورځې کېږي او تاسو د قومونو په منځ کې لګیئ راته خبرې کوئ. راسئ د دغو خلکو غږ اوچت کړئ. خو نه، ټول ویده سو، شپه وه، ښې چرچې یې وکړې، ښه چایونه او شیان یې وڅښل، خو اول خط نه دي خبره. بیا موږ ته وایي چې تاسو په خبرو نه پوهېږئ. ګورئ دې خبرو ته لږ فکر وکړئ ملګرو. خیر ده هغه ولسونو غږ اوچت کړي، دې ټولو سترګو تاسو ته، او ټول ماته وایي چې تاسو په دې خلکو باندې غږ وکړئ چې د موږ غږ اوچت کړي، خو موږ چاته ویلی نه سو او خلک سترګې نه لري یا خلکو سره دا درد نسته. صرف په دې نه کېږي چې د ما سربازان داسې سربازان د عکس شیر کې د سرباز لپاره به عملي اقدامات کوي، عملي غږ به اوچتوي، ځکه چې هغه باندې نن سختي ده، هغه نن په وینو کې ډوب ده، هغه نن په دوړو کې ډوب ده، هغه سره نن مرمۍ نسته، هغه سره نن ټوپکې نسته، هغه سره نن مرسته نه وررسېږي. دا ټولې هغه خبرې دي چې دې تاسو جدي فکر وکړئ. مننه، کور مو ودانه. دا خبرې مو وکړې او خدای دې وکړي چې ټول ملګري په دغه خبرو باندې عمل وکړي او موږ سره یو ځای شي، تر څو ډېر نه 1 تاسو دا کمپین وچلوئ. ګورئ چې پلخمري ته بغلان ته څومره کومکي ځواکونه رسېږي او څومره زر اقدامات کوي. تاسو ته دغه د موږ پوسټونه یا د موږ لیکنې ډېرې ساده ښکاري، دا دومره ساده نه دي، دا ډېر قوي خبرې دي او ډېر مضبوط کار ورکوي. نو دغې کې مرسته راسره وکړئ او په اوږه اوږه راسره دا بدرګه کوئ، نو تر څو حکومت دې ته جدي فکر وکړي. مننه، کور مو ودان.